په خوست ولایت کې د اسلامي امارت په صفوفو کې د تصفیې کمیسیون غړي وایي چې د ولایت مقام په هدایت یې د امنیتي ځواکونو لیکو کې تصفیه پیل کړي ترڅو هغه کسان د اسلامي امارت مجاهدینو د صفوفو وباسي چې په مالي فساد، شخصي دښمنیو، د خلکو د حقونو په ضایع کولو، د خلکو ځورولو او په نورو غیر قانوني کړنو اخته وي. دوی زیاتوي چې په ټولو ولایتونو کې د وزارت دفاع، د وزارت داخله او د ملي امنیت د لوی ریاست د مسؤلینو په هدایت ورته کمیسیونونه د اړوند ولایت رهبرۍ له لوري د اسلامي امارت د مجاهدینو د صفوفو د تصفیې په خاطر جوړ شوي چې عملاً یې کارونه پیل کړي. د خوست ولایت د امنیت قومندانۍ مرستیال او د یاد کمیسیون غړي مولوي خیبر دغه کمیسیون ګټور وبله او یادوله یې چې ورسپارل شوي چارې به په پوره شفافیت سرته رسوي. دوی ویل چې د خوست ولایت په ټولو ارګانونو کې به ورسپارل شوي اجراءات ترسره کړي. کوم خلک چې خلک ځوروي د مجاهدینو په صفوفو کې وي یا خلک په ترتنګ وي، موږ په نښه کو او مشرونو ته یې معرفي کو چې دا څوک مخکې هم سپېڅلی و، سپېڅلی پوتې هم شي او داسې په څوک کې داسې منفور خلک ځای په ځای نه شي چې هغه د خلکو د تکلیف سبب وګرځي. نو په دې وجه سره موږ دا کور شروع کړی دی د مشرانو په هدایت د ولایت د استخباراتو د قومندانۍ نمایندګان کې یو. انشاءالله کوشش به موږ دا وي چې په هر قیمت سره موږ چې څومره وس وي او څومره مطاقت وي، هغه خلک چې صفو ته داخل شوي دي د مجاهدینو صفو ته چې د خلکو د ضرر سبب ګرځي، موږ په نښه کو، مشرونو ته یې په ګوته کو. د یادولو ده چې د اسلامي امارت د تصفیې کمیسیونونه د هیواد په ټولو ولایتونو کې جوړ شوي چې د ولایتونو په کچه د ولیانو په رهبرۍ د ملي امنیت ریاست او نورو ارګانونو سره په ګډه د صفوفو تصفیه او نظم رامنځته کوي.